دا داسې خبره ده چې تر پټې خزانې وړاندې د پښتنو په برخه کې یو داسې کتاب لاسته راغلی چې د پښتنو 900 کلن ژوند پکې خوندي شوی دی او دا کتاب 450 کاله مخکې تالیف شوی دی. په دې کتاب کې البته د پټې خزانې داسې موضوعات چې هلته یاد شوي وو، وروسته ډېرې سندونه پیدا شول چې هغه یې زیات وڅېړل او تشریح یې کړل. لیکن دا کتاب چې د پټې خزانې نه 140 کاله مشر دی، داسې موضوعات لري چې په پټه خزانه کې ډېر په لنډیز راغلي، لیکن دې کتاب مفصل څېړلي دي. نو زه مخکې له دې چې هغه ځایونه چې په پټه خزانه کې د دې کتاب په وسیله رڼا پرې اچول کېږي، د هغو نه مخکې دا کتاب در وپېژنم. دا کتاب 900 کاله مخکې د پښتنو د یوه عرفاني، ادبي او اجتماعي نهضت په باب نوي معلومات لري، نوي خبرې لري او داسې وخت تالیف شوی دی چې هغه وخت فکر نه کېده چې په پښتنو کې د داسې منظم د سلوک او عرفان او د اجتماعي فعالیتونو او د ادبي پنځونو دوره شروع شوې وي. دا کتاب په 8مه، 9مه او 10مه پیړۍ کې د پښتنو هغه مشاهیر او مخکښان را پیژني چې د یوه لوی عرفاني نهضت تداوی یې ښیي، په پښتنو کې شعور پیدا کړی او په پښتنو کې ادب خور کړی دی. دا نهضتونه یا دا نهضت 300 کاله چلیدلی، په 400 کال کې چې د دې نهضت یو بانی شیخ قاسم افغان عرفاني فعالیت کوي، په پښتونخوا کې د بایزید روښان نهضت راولاړ شوی. موږ تر اوسه فکر کاوه چې د پښتو عرفاني نهضت بانی بایزید روښان دی، لیکن دې کتاب وښوده چې 300 کاله وړاندې د بایزید روښان نه په پښتنو کې یو لوی عرفاني نهضت راپیل شوی. د دې کتاب نوم دی اسرار الافغان، د پښتنو رازونه. او دا کتاب په 1009 کال کې شروع شوی دی چې پخواني کتبي او شفاهي روایات یې پکې راټول کړي او په 1012 کال دا پای ته رسېدلی دی. په دې کتاب کې د پښتنو په سلهاوو اجتماعي فعالین او میرمنې یادې شوي، په سوونو د میرمنو او د نارینه‌وو نومونه پکې دي او دا ډېره جالبه ده. پښتانه لا تر اوسه هم حاضر نه دي چې د ښځو نومونه یې په کتابونو کې ولیکل شي، لیکن په دې کتاب کې په سوونو داسې ښځې چې د عرفان، تصوف او ادب په برخه کې فعالې وي یادې شوي دي. کتاب په دري ژبه دی، ځکه هغه وخت د لیک ژبه تقریبا دري وه او د هندي سبک دري لیکلی دی، یعنی پښتو لغتونه هم پکې دي او پښتو تاثیر هم پرې پروت دی. په دې کتاب کې دا کتاب یو پښتانه لیکلی دی، د دې پښتانه نوم دی حسین بن صابر بن خضر سینځی. دا چې سینځي د پښتنو په بیلو بیلو قبیلو کې شته، په دې به څېړنه کوو چې دا د کومې قبیلې سره تړلی دی. دا کتاب لیکلی دی
او دی د شیخ قاسم مرید دی. شیخ قاسم د شیخ متی بابا کودی یا پردی کی، یعنی په 400 کالو کې د شیخ متی بابا نه راوروسته شیخ قاسم د ده په اولاده کې دی او یو لوی ولی الله او لوی پیر دی. شیخ متی بابا د پښتو د لومړني تصوفي شعر شاعر دی. د لومړی ځل په پښتو کې تصوف فلسفي انداز کې ویلی او پټې خزانې د ده شعر خوندي کړی. همداراز پټې خزانې په ډېر لنډیز د ده ژوندلیک ښودلی دی، لیکن په دې کتاب کې لومړنی فصل د ده د کراماتو او د ده د خوارقو په برخه کې دی او نور فصلونه د ده د اولادې په کراماتو او د ده د طریقې په دوام کې دی. یعنی هلته یوازې په 2-3 مخونو کې معرفي شوی، دلته ټول کتاب د ده په باب دی. نو دا د شیخ متی بابا یو مکتب دی تصوفي چې جوړ کړی دی او په پښتنو کې خور کړی دی. کلی په کلی دی مشهور دی، ځي خلک یې درناوی کوي، احترام یې کوي او د ده تصوف د سما یعنی د هغه عرفاني رقص برخې هم لري چې په پښتنو کې اوس هم رقص ته بد ګوري، لیکن د ده هغه عرفاني رقص چې نور صوفیان یې کوي په دې کتاب کې یاد شوی دی. همداراز د پیروانو ملګري درلودل چې هغو به عرفاني سندرې ویلې او هغه به په ترنم ویلې او په مجلس کې به ویلې. دا هم پکې راغلي، د هغو خلکو نومونه هم راغلي او صراحت یې کړی چې دوی به بدلخواني کوله، یعنی هغه نوم یې نه دی ور بدل کړی، دوی به بدلې ویلې. په دې ترتیب د دې کتاب محتویات د پښتنو د 400 کلن ژوند 400 کاله وړاندې د هغو ژوند ښکارندوی او څرګندوی دي او د دوی روابط، د دوی هغه خوی و خصلت، د دوی اجتماعي کړه وړه، دا ټول پکې راغلي دي. کتاب 18 فصلونه لري چې په دې فصلونو کې د شیخ متی بابا فصل لومړی دی، بیا وروسته نور فصلونه راځي د ده د اولادونو، مسیانو، کړوسیانو په برخه کې او کله کله هم د دې طریقې د نورو خلیفګانو په باب کې. په دې فصلونو کې په 3م فصل کې د شیخ متی بابا نمسی شیخ کټه بابا راغلی دی. شیخ کټه بابا په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه د مؤلف په اسم معرفي شوی او ډېرې خبرې نه دي پېښ شوې، لیکن په دې کتاب کې یو مفصل بحث پرې لیکل شوی دی. په همدې سلسله کې په یوه فصل کې بیبي نیکبخته راځي. بیبي نیکبخته د شیخ قدم قندهاري میرمن وه او د دې د نسه شیخ قاسم افغان زیږېدلی و او شیخ قاسم افغان دغه عرفاني نهضت ته دومره وده ورکړه چې د 8 کاله عربستان ته ولاړ. دومره وده یې ورکړه چې له عربستانه تر هندوستان پورې په لکونو مریدان پیدا کړل. کتاب لیکي چې د ده په وینا او د ده په سترګو کې دومره اثر و چې چاته به یې وکتل هغه به د ده مرید شو. نو په دې اساس چیرته چې تللی د مریدانو لښکر پسې روان شوی دی، تر دې چې کله د هند واکمن مغولي واکمن جلال الدین اکبر ته د ده د محبوبیت او د ده د نفوذ خبرې ورسېدې، هغه وډار شو
چې زما نه به حکومت ونیسي همهغه و چې په لاهور کې یې بندي کړ او بیا یې هند ته بوته او د چینار په کلا کې په 1014 کال وفات شو. نو په دې اساس دا یو لوی نهضت دی، 400 کاله یې ژوند کړی او په 400 کلونو کې پښتانه د تصوف او رڼا لور ته وربللي دي. د اسرار العارفین مؤلف د ټولو کراماتو خوارقو په باره کې بشپړ معلومات ورکوي او بشپړې خبرې پرې کوي. د وروستي ژوند په برخه کې بیا هم نورو کتابونو خبرې